الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ورونو ګوره د تصوف نه په قرآن او په حدیث کې په احسان او په تزکیه باندې تعبیر شوی دی. نو د تصوف معنا د احسان او تزکیه، او احسان او تزکیه په قرآن او په حدیث کې ډیره زیاته راغلی ده. لکه د توحید معنا چې په قرآن کې ډیره راغلی ده، لیکن خپله د توحید لفظ په قرآن کې نشته. نو دارنګې د تصوف معنا په قرآن او په حدیث کې ډیره زیاته راغلی ده، اگر چې لفظ د تصوف بیا په قرآن او په حدیث کې صراحتا نه دی ذکر شوی، خو دا معنی احسان ده او معنی تزکیه ده. له دې وجې نه د تصوف نه انکار دا د قرآن او د حدیث نه انکار دی، دا د احسان او د تزکیې نه انکار دی. د احسان د مرتبې حصول په هر مسلمان باندې ضروری دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د احسان د مرتبې په باره کې فرمایي، یعنی د تصوف د مرتبې په باره کې فرمایي ان تعبد الله کأنک تراه. اوس دا مرتبه په ذکر الهی سره پیدا کیږي. نو ځینو مشایخو چې کوم اذکار د احسان د مرتبې د حصول دپاره مقرر کړي دي، هغه محض آلات دي چې د احسان مرتبه پرې حاصلیږي، او په آلاتو معالجاتو کې دا ضروری نه وي چې د شارع نه دي منقولي، یوازې ضروری دا ده چې د شریعت مطهره سره به ټکر نه وي. شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله فرمایي واستفاض عن رسول الله صلی الله علیه وسلم أن الناس كانوا يبايعونه تارة على الهجرة والجهاد وتارة على إقامة أركان الإسلام. شفاء العليل ترجمة القول الجميل صفحة 15 الفصل الأول. شولی الله سے فرمائی چې دا په شهرت ثابته ده د پیغمبر علیه السلام نه، چې د پیغمبر علیه السلام سره به خلکو بیعت کولو، کله به بیعت په هجرت او په جهاد کولو، او کله به بیعت ورسره کولو په اقامت د ارکانو د اسلام. دا دویم بیعت بیعت د تصوف او د پیرانو حضراتو بیعت ده. په بل ځای کې شاه ولی الله دهلوي رحمه الله فرمایي فاعلم ان البيعة سنة وليست بواجبة. شفاء العليل ترجمة القول الجميل صفحة 20 الفصل الثاني. قال العلامة فقير الله الحنفي وهي سنة ليست بواجبة. د پیرانو حضراتو د صوفیانو سره بیعت دا سنت دی، واجب نه دی. او دلیل دا دی چې لأن الناس بايعوا النبي صلی الله علیه وسلم وتقربوا بها الى الله. خلکو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره بیعت وکړو او د دې په وجه ځان الله ته نږدې کړو. وما وجدنا الدليل على تأسم تاركها ولم ينكر أحد من الأئمة المهديين من الصحابة والتابعين على تاركها، فكان الإجماع السكوتي على أنها ليست بواجبة. قطب الإرشاد صفحة 543 بحث تکرار البيعة مأسورة. ګورئ ورونو زه تاسو ته یو حدیث پیش کوم، انشاءالله چې د دې حدیث په حواله باندې به تاسو پوه شئ چې د پیرانو حضراتو د صوفیه کرامو بیعت دا د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه ثابت دی. یو حدیث کی راضی عن عبادة بن الصامت رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا. لوی حدیث ده، مشکات کتاب الایمان واللسم نمبر حدیث ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دلتا حضرت عباده ابن صامت سے فرمائی چې موږ ته پیغمبر علیه السلام او فرمایل په داسې حالت کې چې د پیغمبر علیه السلام غیر چاپیره د پیغمبر علیه السلام صحابه هم ناستو. نو موږ ته او فرمایل چې بایعوني، ما سره بیعت وکړئ علی الله تشرکوا بالله شیئا، په دې باندې چې تاسو به د الله سره شریک نه جوړوئ. او وروسته د اعمالو بیعت ذکر کیږي. نو په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې بایعوني. بیعت په اصل کې هغې وعدې او معاهدې ته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا د هغه شخص چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبع وي، نو ته دا وعده وکړي چې زه به د ده پیروي کوم، یا د ده په پیروۍ کې به په دین عمل کوم. بیا دا بیعت په څلور قسمه ده: بیعت الاسلام، دویم بیعت الجهاد، او دریم بیعت الخلافت، څلورم بیعت الطریقت چې بیعت الاحسان، بیعت السلوکی او بیعت الاعمال مرتوی. بیعت الاسلام هغه بیعت دی چې د مسلمانېدلو په وخت کې اخیستلی شي. بیعت الجهاد هغه بیعت دی چې د مسلمان امام په لاس باندې د کفارو په مقابل کې د ځاني او مالی قربانۍ بیعت وشي. او بیعت الخلافت هغه بیعت دی چې د امامت کبرا دپاره اخیستلی شي.
او بیعت الطریقت هغه بیعت دی چې د یو کامل شیخ په لاس باندې د دې لپاره بیعت وشي چې زه به خپل ظاهر او باطن د شریعت سره مطابق کوم او د خپل شیخ د تعلیماتو اتباع وکوم. نو د حضرت عباده ابن صامت په دې حدیث کې چې ما تلاوت کړو بیعت الاسلام نه دی، بیعت الاسلام نه دی ذکر شوی، ځکه چې د بایعون مخاطبین صحابه کرام دی، هغوی د مخکې نه مسلمانانو. نو که بیا ترېنه بیعت الاسلام واخیستلی شي نو دې ته تحصیل د حاصل وایي. دارنګې دا بیعت الجهاد هم نه و، ځکه چې په دې حدیث کې د جهاد مضمون نه دی ذکر شوی. دې کې بیعت الخلافت هم نه دی ذکر، په دې حدیث کې بیعت الخلافت هم نه دی مراد، ځکه چې بیعت الخلافت د امتی په لاس باندې وي. لہذا دا بیعت چې پیغمبر علیه السلام د صحابو نه واخیستو دا د طاعاتو د ادا کولو او د ګناهونو د پرېښودلو لپاره بیعت و، چې دې ته بیعت الطریقت وایي. دارنګې بیعت السلوک ورته وایي، بیعت الاحسان ورته وایي، بیعت الاعمال ورته وایي، یا بیعت د پیرانو ورته وایي. هر یو چې ته ترېنه مرادوي خو دغه بیعت دی. دا بیعت رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو ځایونو کې اخیستی دی. ګوره په یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلات او د زکات د پابندۍ دپاره بیعت واخیستو. سنن نسائی کتاب البیعه علی فراق المشرک جلد 2 صفحه 182. ګوره دا بیعت الاعمالو، دارنګې بیعت السلوک و بیعت الاحسان او بیعت د پیرانو، په پښتو کې بیعت د پیر صاحبانو، او نور په عربی کې چې نومونه یادې نو بیعت السلوک هم ورته وایي، بیعت الطریقت هم ورته وایي، بیعت الاحسان هم ورته وایي، بیعت الاعمال هم ورته وایي. همدارنګه په یو حدیث کې مسلمانانو ته د خیرخواهۍ دپاره د بیعت ذکر دی. وګوره سنن النسائی کتاب البیعه باب البیعة علی النصح لكل مسلم جلد 2 صفحه 180. همدارنګه د حق وینا دپاره بیعت اخیستلی شوی دی. سنن نسائی کتاب البیعه باب البیعة علی القول بالعدل جلد 2 صفحه 180 نه. نو په دې بیعت کې علی العموم د شریعت د پابندۍ او د توبې الفاظ وي. دا پیر صاحبان چې کوم بیعت اخلي نو په دې کې همدغه بیعت اخلي چې مرید به د شریعت پابندي کوي او د توبې الفاظ پکې ذکر کیږي. لیکن د مقام په تقاضا پکې کله نور الفاظ هم ورزیاتیږي، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ښځو نه د ترک النوحي یعنی په مړي باندې د ژړا د نه کولو بیعت هم اخیستو. خلاصه دا چې بیعت الطریقت د صحیح سنتو نه ثابت دی. نو د دې نه منکر یا جاهل دی او یا متجاهل دی. کشف الباری جلد 2 صفحه 53. یو بل قسم بیعت هم شته د دې پیر صاحبانو سره کیږي چې هغې ته بیعت التبرک وایي، لکه د وړو ماشومانو بیعت یا د تبرک دپاره د کم غټ ولی سره بیعت. بیعت التبرک هم ګوره ثابت دی. بهر تقدیر دا حدیث چې ما تلاوت کړو په مشکات شریف کې، د دې حدیث وابیانو مې یوه شرحه پښتو کې لیکلې ده الحق السری، حقیقت کې الباطل السری. د دې حدیث په تشریح کې د بیعت هم د اقسام ذکر کړي دي چې بیعت په 4 قسمه دی. اولی ذکر کړی بیعت الاسلام، دویمی ذکر کړی بیعت الجهاد، دریمی ذکر کړی بیعت الخلافت، څلورمی ذکر کړی بیعت الاعمال، او وروسته لیکلی دي وایي دا د پیرانو بیعت نشته. هلکه ظالمه دا بیعت الاعمال د څه شي بیعت دی؟ خو همدا بیعت الاعمال همدې ته د پیرانو بیعت وایي که نه؟ د پیرانو بیعت خو څه په ګمراهۍ نه اخیستلی کیږي یا په ګناهونو خو نه اخیستلی کیږي، دا په نیکو اعمالو اخیستلی کیږي چې خپل ظاهر او باطن به د شریعت سره مطابق کوي او د خپل شیخ د تعلیماتو اتباع به کوي. همدا څلورم بیعت چې په دې حدیث کې ذکر شوی دی دې ته بیعت الاعمال هم وایي، بیعت الاحسان هم ورته وایي، بیعت السلوک هم ورته وایي، بیعت الطریقت هم ورته وایي. هر نوم چې ته ورته لګوي خو دا د دې پیر صاحبانو بیعت دی.